د پروګرام په دې برخه کې افغان سیاستوال ښاغلي نوررحمن لیوال ته بلنه ورکوو چې راشي او خپلې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ مشرانو، ځوانانو، خویندې خو یوه واغه تللی خو نوم به یې واخلم. ستړي مه شئ. د پښتون خوځښت د ننني ابتکار څخه ډېره مننه کوم چې دا لومړی ځل ده چې مختلف سیاسي، اجتماعي، ټولنیز او ځوانان یې راغونډ کړي دي. زه دوی د دې ځانګړې مننه کوم. خبره ډېره زوروره ده. د اور یوه نیمه لسیزه اور سړی خو څو دقیقې اور نشي زغمی، نو یوه نیمه لسیزه خو ډېره ستره ده. خو که دغه د یوې نیمې لسیزې تاریخ څېړو، دا لومړی اور نه دی چې په موږ بلیږي. تر دې پخوا هم اورونه بل شوي، څو ځلې بل شوي دي. خو تر ټولو ستره ناخواله ټراجیډي دا ده چې ولې موږ د دغه اورو د بلېدو نه زده کړه نه کوو. او په نننۍ خبرو کې زما ځانګړې موخه او په ځانګړي ډول خطاب زموږ سیاستوالو ته دی. که هغه پخواني دي چې اوس مشران دي، موږ ورته احترام لرو، او یا اوس ځوانان نوي قدمونه کیدي. زما له انده د دغه اور د بیا بلېدو د مخنیوي لپاره ننني او پروني سیاستوال پاتې راغلي دي. او د دې د پاتې کېدو وجې زما له انده درې دي. تر ټولو لومړی چې زما په دغه څو کلونو کې چې زموږ تر مخ د نړۍ ډېرې پرمختللې سیاسي، ټولنیزې، د مدیریت تګلارې، سیستمونه راغلل، دلته ناکام شول. زه په هغې ستاسو وخت نه ضایع کوم. او تاسو لیدلي په دې 4 لسیزو کې موږ ټولې د نړۍ سیاسي ایډیالوژۍ، فلسفې، مدیریتونه تجربه کړل او په هغې کې تر ننه ناکام یو. ځکه ناکام یو چې زموږ سیاسینو لومړی تېروتنه دا ده چې دوی د خپل هېواد او د سیمې د ذهنیت ورسره د نړۍ د ذهنیت نه ځان بېخبره کړی دی. دوی په دې زور نه دی راوړی چې لومړی پوه شي چې په هېواد کې سیاسي کړو دپاره بنسټونه څه شی دي. دویم، بیا په دې زور نه دی راوړی چې زموږ په سیمه کې که ته سیاست کوې د هغه دپاره به بنسټونه، لومړیتونه څه وي. بیا به په نړۍ کې ته ژوند کوې. په دې نړۍ کې هېڅوک هم خپلواک نه دی. دا خپلواکي یو نسبي شی دی د هر سړي د نظر نه. موږ او تاسو دا اوس هم تجربه کړې. زموږ په هېواد کې ځینې سیاسي خوځښتونه شته، هغه سیاسي د یو ایډیالوژي د دورې نه څېړي او فکر کوي که په دې ایډیالوژي باندې زه روان یم نو زه خپلواک یم. دویم یې د یو بلې یا د کیڼ اړخې یا د ښي اړخې یا د منځلاره. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې سړی په خپل هېواد کې یا په هر هغه ځای کې چې هر څه کوي، هلته د هغه دندې په تېره د سیاست چې زه نن پرې ځانګړې خبره کوم، بنسټونه یا بناوې وپېژندل شي. یو ورته چې ستنې ویلی شي چې یو عمارت په ستنه، موږ او تاسو چې دلته ناست یو په دغه عمارت په ستنه ولاړ دی، په دې چت چې ناست یو. نو که دا ستنې نه وي خو دا نه ودرېږي.
په هره دودیزه ټولنه کې چې تاسو په سیاست باندې او د ټولنې په کړو باندې بحث کوئ، دودیزو ټولنه کې تر ټولو لومړی شی د دوی دپاره د دوی عقیدوي مسایل. دویم د دوی دپاره د دوی توکمیز ارزښتونه وي. دریم د دوی دپاره بیا اقتصادي پروګرامونه وي. بیخي عالمیه ده چې د دغو دودیزو ټولنو دپاره ملي پروګرامونه څلورم پړاو لري. یعنې په هغه ځایو کې چې دودیزه ټولنه وي هلته د ملت جوړونې ارزښتونه څلورم لومړیتوب لري. ځکه دا اوږدوم ډېر رانه اوږدېږي، نو راځم دویمې ستونزې ته زموږ سیاسیونو سیاست او عسکریت سره یو ځای کړي دي. د هغې تاسو ډېر مثالونه لرئ، که زه پرې بحث کوم ډېر وخت اخلي، نو تېرېږم دغه نه. درېیمه تر ټولو ستره ستونزه زموږ د سیاسیونو دا ده چې دوی بلاغت ته نه وي رسېدلي. په هغه خپل جوړښت کې چې دوی په څه باندې باور لري، که هغه په هر ایډیالوژي ده، زه په هغې بحث نه کوم، دوی په خپل ځان او خپله ټولنه نه وي پېژندلي، خپل ځان یې ټولنې ته نه وي پېژندلی، او هڅه کوي چې د هېواد ستونزې هوارې کړي په داسې وخت کې چې دوی خپله ستونزه نه وي هواره کړي، د خپل ګوند ستونزې نه وي هواره کړي، د خپل هغه تګلارې ستونزې نه وي هواره کړي، خپل ځان یې نه وي پېژندلی. دوی راځي د ملت جوړونې تجربه کوي. نو زما خپلو ځوانانو سیاسیونو ته دا مشوره ده چې اول په خپل ځان زده کړه وکړئ، په خپلې کورنۍ وکړئ، بیا دا حق ځان ته ورکړئ چې په نورو تجربه وکړئ. نو راځم آخري خبرې ته. سیاسي خوځښتونو ته پکار ده چې بیړه ونه کړي، خپل ځان ته وخت ورکړي، زده کړه وکړي، تجربه وکړي، او سره د نورو سیاسي خوځښتونو ته داسې ونه ګوري چې دا زما حریف دی، دا زما دشمن دی، که دی وي نو زه به مخکې نه ځم. نه، په ګاډه کله به وار د ابا وي او کله د ادې. ډېره مننه.